السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو او معزز افغانانو، عزت او بریا مو غواړم. د خدای په خاطر یو مرسته وکړئ. هغه دا چې لږ مخکې یو افغان رور په جرمني کې زموږ نه تقریبا 4 ساعته لرې اوسیږي. زما ځای ته دلته راغی، کاملا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی د خپل حالات د لاسه ورکړي دي. کاملا د دنیا نه ناخبر ده. دغه ځوان چې کله د اروپا په خوا را روانیږي، د ده سره 6 کلن زوی ده په نامه د عبدالقهار. په لاره کې دغه زوی تېنه په کوم موټر کې پاتې کیږي یا په لار کې پاتې کیږي. 4 کاله کیږي 6 کلن زوی ورک ده، او دغه 4 کاله د دغه 6 کلن زوی دا درد دی په خپل اعصابو، په خپل زړه، په خپل ځان باندې تیروي. بالاخره د دې سبب شو چې دا سړي خپل اعصاب د لاسه مکمل د لاسه ورکړه. 4 کاله کیږي چې دی خپل میرمنې ته وایي زوی د سره اوس غږوم، سبا یې غږوم، نن یې غږوم، سبا یې غږوم. په همدې کې هلته میرمنه د ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ ده. زه د سره مو غږېدم، هلته میرمنه یې زما د خور په ځای ده، زما د مور په ځای ده. هغه سره ما خبرې وکړلې. دواړه طرف ډېر زیات دردمند دي. ملګرو، دغه ماشوم عبدالقهار نومیږي، او دا پلار چې اوس عصبي تکلیف پیدا کړی ده یار محمد نومیږي. احمد ځای ده، د پکتیا د ګردیز ده. که چېرته څوک په دې باره کې معلومات لري، دی وایي چې په کوم موټر کې رانه پاتې سو. هغه موټر کې یو 2 نور فامیلونه هم وو، هغو د بامیان وو، زنانه وو، ماشومان وو. که چېرته پیدا کوی سي دې سړي دلته عصبي تکلیف پیدا کړی، او میرمنه یې بیچاره هلته عصبي تکلیف پیدا کړی ده. د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. ملګرو، بخښنه غواړم. زړه ده، که د کاڼي زړه هم وي نه ټینګېږي. موږ افغانان په ډېر سخت حالت کې یو. دا سړی ما اوس وکاته، د سړي زړه ورته ټوک ټوک سي. ملګرو، که څوک په دې باره کې معلومات لري، که څوک کولی شي، که تاجکان ورونه پېژنئ، هزاره ورونه پېژنئ، پښتانه ورونه پېژنئ. دغه افغان د ډېر سخت مشکل سره مخ ده. 4 کاله کیږي دلته، او د آلمان په داسې یو ځای کې پروت ده. نه یې څوک غږ اوري، نه په ژبه پوهېږي، نه څوک افغانان ورسره هلته شاوخوا چې کوم افغانان ورسره دي هغو ورباندې مسخرې کړي دي، هغو ورباندې رشخند وهلی ده. هغو افغانانو دلته یوه ډاډګیرنه نه ده ورکړې. هغو افغانانو د ده دا درد یې ټول داسې یو دروغ بللی دي. زه یې د مېرمنې سره وغږېدلم. تاسې باور په خدای وکئ، ملګرو، ما غوښتل تاسو ته یو لنډ مسج درکړم، خو نه کېږي. زړه مې څومره زه ټینګوم، نه کېږي. زما د کاڼي غوندې سخت زړه نه ټینګېږي. موږ افغانان ډېر درد لیدلی دي. نور وجود او زړه حساب طاقت نه لري. زه یې مېرمنې سره وغږېدم، هغه ودرېږه، دا سړی عصبي تکلیف لري، دا رښتیا وایي که دا دروغ وایي، دا په څه حالت کې ده. یعنې زه چې هغې سره وغږېدم، هغه زموږ داسې یوه افغانه مور ده، یوه افغانه مور 4 کاله خپل مېړه ته وایي
زما زوی ما سره وغږوه. 4 کاله یوه مور خپل میړه ته وایي چې زما 6 کلن زوی ما سره وغږوه او دې سړي په ځان دومره فشار راوړی ده، سبا یې غږومه، بله ورځ یې غږومه. 4 کاله د خپلې مېرمنې ته سبا ماښام سهار ماښام سهار وایي. دې سړي 4 کاله په ځان دومره فشار راوړی، دومره تکلیف یې په ځان راوړی چې بالاخره ذاتي نور اصحاب د لاسه لاړل، نور اصحاب د لاسه ورکړه. دې سړي دلته بېچاره اوس لیونی پروت ده او چې کوم افغان ته ورغلی دی، دې افغان ورباندې مسخرې کړي، چې کوم افغان ته خپل درد ویلی ده، هغه افغان دې نه اورېدلي دي او په دې ویستلي دي، هغه ورباندې سر نه ده خوږولی. زه خپله په دې سوچ کې لاړم چې زه اوس دې سړي ته څه مرسته کولی شم. مېرمنه یې شاته هلته شاته په کلي کور کې 1 روپۍ ته حیران ده. یعنې یو قصې راته وکړلې، چې زما زړه خو زړه ده، یعنې زه تاسو ته قسم خورم که کاڼی هم وایي که کاڼی و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، په کاڼو کې هم داسې کاڼي شته چې د هغه کاڼو نه چینې بهیږي، اوبه بهیږي. یعنې هغې افغان خور ما ورته ته زما خور نه ته زما مور یې، هغه له هغې خو ما ته کاکا کاکا وایي، زه ورته له دې خوا مور مور وایم. که ته ما نه په عمر کې کشره یې که مې همزولی یې که رانه مشره یې، زه به تا ته د مور په سترګه ګورم. نو زه اوس څنګه کولی شم زه د دغې مور درد دوا کړم او د دغه پلار ته زه مرسته او کومک وکړم. نو ملګرو 4 کاله مخکې دغه ماشوم ورک ده، پلار یې دلته ځورېږي او مور یې هلته ځورېږي او دوی وایي چې په کوم موټر کې موږ نه پات شو، موږ سره نور افغانان کورنۍ هم وو، هغه د بامیانو وو، زموږ تاسې هزارهګان وروڼه وو. که داسې یو قضیه تاسو ته مخ ته درغلي وي د اروپا په هر ځای کې، خیر زما دا خبرې په غور سره واورئ. ما مخکې دا خلک نه پیژندل، نه مې لیدلي وو، اوس مې نن دا سړی ولیده، غالبا 1.5 ساعت یا 2 ساعته مخکې مې ولیده، د کنټرول نه ورته بیخي ووتلم، حیران ورته پاتې شوم. ما د دې معصوم څېرې ته چې مخامخ کته، ما ته مخامخ ناست و، ما د ده څېرې ته کته، د ده خبرو ته مې هغه کته. بالاخره ما ورته ته زنګ ووهه کور ته. زما مقصد دا و چې د ده به څوک پلار به وي یا ورور وي، زه چا سره ووهم، د دومره عصبي تکلیف درلوده، د زنګ ووهه کور والا ته. نو چې ما ولیدې زنانه غږ ده، ما د خورې ته دې سړي څه کېږي، دی تا څه کېږي، وایي دا د ما خاوند ده. نو چې قصې وکړې واقعا ډېر زیات دردناک و. نو زه په دري ژبه کې هم وایم که هر څوک په دې باره کې معلومات لري، خیر دې نمبر ته زنګ وهئ 0049 152 13 دغه نمبر ته زنګ ووهئ. د دغه ماشوم نوم عبدالقهار ده، هغه ماشوم به د پلار په نوم پوهېږي، یعنې ولې چې د پلار نه 6 کلن جدا شوی ده. عبدالقهار د ماشوم نوم ده، د پلار نوم یار محمد ده، پښتانه احمدزي دي، د ګردیز د پکتیا دي، کورنۍ شاته هیڅوک ورباندې خبر نه ده. دا سړی 4 کاله کېږي دومره خپل عصبي تکلیف ورکړی چې میړه یې وایي یو بل نه په سوال باندې پیسې راواخلم او قسم یې وکړه چې ځینې وخت چاته سوال کوم چې خیر دا زما میړه ته یو زنګ ووهه، وایي څوک زنګ نه ورته وهي. دا د ښځې ته دومره وایي چې بس خبرو پسې مه ګرځېږه، کور ته بیداره اوسېږه، بچیانو ته بیداره اوسېږه. 4 نور بچیان دي او مشر زوی همدغه 6 کلنو چې ځان سره روان کړی و. ماشومان ټول پی په پی باندې دي. نو اوس دغه ماشوم که ورسره وی نو هغه به 10 کلن و او نور ماشومان یې واړه دي، یعنې هغه 6 کلن چې ځان سره روان کړی هم کال په کال باندې د 15 بچیان پیدا شوي دي، واړه بچي دي. نو که څوک په دې باره کې معلومات لري په ایران کې یا د ترکیې په بارډر په دې ځای کې ترېنه ورک شوی ده. ملګرو بښنه غواړم که څوک جګره خونه شوي وي. ما غوښتل چې لنډ پیغام تاسو ته په نرمو الفاظو درکم، خو زه هم د کنټرول نه ووتلم، ولې زه هم انسان یم، زړه لرم او اولاد لرم. زه اولاد لرم، زه د یو چا د زړه نه راځم. ده چې کله دا قصې ما ته کولې، ما خپل بچي په ستا سترګو ته راوستل چې خدای ناخواسته احیانا که داسې یو حالت په ما راشي، یعنې د ده چې ما ته قصې کولې، تاسې په خدای یقین وکړئ په ما باندې دا ځمکه وڅرخېده، ځمکه را باندې هغه سوه، حالت مې بیخي بل رقم دي.
اصلا په ځان باندې نه پیږم، خوله مې وچه وچه کېږي، په اعصابو مې، په وجود مې، په ذهن مې، په هر څه مې فشار ده په دې ده چې توان نه لرم. زه څنګه کولی شم چې مرسته وکړم، زه څنګه کولی شم چې مرسته وکړم او څه کولی شم. زه دې سوچ کې یم چې څنګه مرسته کولی شم او څنګه کولی شم. د اروپا په هر کونج کې که څوک په دې باره کې معلومات لري، که په ترکیه کې معلومات لري، که په ایران کې معلومات لري، دغه شپږ کلن ماشوم به چیرته وي، د چا سره به وي، الله دې مشي هیله مند یم که چیرته پیدا سي، دا به یو ډېر غټ جشن وي. بخښنه غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.